پښتونخوا د ملک واحد صوبه ده چې نغداور فصل تماکو پیدا کوي چې د دې لپاره د وفاق اداره د پاکستان ټوبیکو بورډ په نوم خپلې هلې ځلې کوي چې د تماکو روزګار او کروندګر خوشحاله شي. نن سبا د تماکو سنبالې او تیارې شروع شوې دي چې د تماکو بورډ غواړي چې د خرڅ دوران کې د بنډل نه پریوتې پاڼه ضایع نشي، دا راغونډه شي او دا بیا خرڅ شي او د دې آمدن په کروندګرو په بهاله ولګي. نن په مردان کې د تماکو څېړنې اداره کې د دغه پریوتې پاڼې بولی چې ګڼ شمېر ټیکهدارانو پکې حصه واخیسته. کیزار احمد چې د تماکو د بورډ د ډیپټي ډایرکټر مارکیټینګ دی، ډیوه ریډیو او ټي وي په پوښتنه باندې د نوې او د تیرو وختونو نرخونو باره کې څرګنده کړه. نن چې درې ځلو بولي وشوه د صوابۍ زمونږ 2017 کې 9,31,000 روپۍ راغونډې کړې وې او 2016 کې 20,52,000 روپۍ راغونډې کړې وې د پریوتې پاڼې فنډ نه. نو مونږ ته بولی راله هایست 14,55,000 روپۍ. نو زه خو ځاني دا ریکمنډ کوم چې دا یو ښه اماونټ دی. بله د مردان ضلع مونږه پر اوسه کال 8,41,000 او 2016 کې 9,66,000 روپۍ راغونډې کړې وې. دا بولی کمه افر شوې ده 6,55,000 مونږ ته افر شوې ده. او 400 نه مونږه 2017 کې 1,37,000 او 2016 کې 3,77,000 روپۍ راغونډې کړې وې. مونږ ته دا بولی 2018 لپاره صرف 1,00,000 روپۍ افر شوې ده. د مانسیرې رستم خان چې په بورډ کې د کروندګرو نماینده دی وایي چې پریوتې پاڼې نه آمدن به د کروندګرو په بهاله او په امداد کې لګي. چونکې زمیندار دې سیز کې ډېر زیات کمزور دی، خپل دا پاڼه نه اوچتوي. نو دې لپاره پاکستان ټوبیکو بورډ کې مونږه یو قانون سازي وکړو، یو قانون جوړ کو. هغه قانون مونږ د سپیلډ اوور لیف لپاره خصوصي جوړ کو. یاره دا پاڼه چې کومه ده دا چې سیزن دوران د زمیندارو بټای ګرو سوځي دا باغې ته مونږه دا پیسې ورکو. ټیکهدار حضرت علي چې نن د ټولو نه زیاته بولي وکړه ډیوه ریډیو ټي وي ته وایي نو مونږ خو دې دغه لاغسې چې دا خو به چې کومه چوره شوه نو هغه به کلاو بازار کې هم خرڅېږي که چې هر څه کراچۍ حیدرآباد کې دغه کې او نور خو چې کم دی نو د کمپنۍ دی را سره دا دغه وکړو چې کومه روغه پاڼه صفا پاڼه یې کې به ګریډینګ کېږي او همدغه کمپنۍ به یې واپس د مارکیټ په ریټ اخلي. کروندګر څرګنده کړه چې کله بټۍ اوسوځي نو په لکونو تاوان ورکوي او د پریوتې پاڼې چې کومه حصه جوړیږي نو هغه په 14,000 روپۍ باندې کروندګر هسې غلول دي. دوی غواړي چې د تماکو بورډ او د تماکو کمپنیانې په دې پریوتې پاڼې آمدن سره خپله حصه هم پکې واچي چې د کروندګرو پوره امداد وشي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، مردان.